دویم دا موږ مقصد د ازادۍ وپېژنو چې دا آزاد ملک او خطه الله موږ له راکړه د دې مقصد سره دی کې به څه کوو. د ګوره یو خو ټولو ته پته ده چې پاکستان په کومه ناره آزاد شوی دی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله. د لا اله الا الله قانون پکې موږ نافذ کو، د لا اله الا الله تقاضی پکې موږ پوره کو. غټه خبره دا ده دا د ازادۍ مقصد په دې ناره باندې علما، عوام، سیاسیان او خلک ټول راوچت شوي په لکونو خلکو قربانۍ ورکړي دي. د دې ملک په دې خوره کې د لکونو خلکو وینې پرتې دي. نو که چېرته د هغه مقصد فوت شي دا د هغې وینو سره غټه غداري ده. دا قربانۍ هغې څه نه ورکړې وې، دا هجرتونه یې کړي وو، د انګریز د استعمار خلاف هغې ډټ کر ولاړو. د دې دپاره چې موږ دې کې ناچګانې وکړو یا دې دپاره چې موږ د الله او د رسول خلاف وکړو، د دې هغه مقصد هیر کړو؟ نه، د دې مقصد چې موږ سره ذهن کې. قاضي اعظم رحمه الله هم دا فرمایلی وو چې د پاکستان مقصد هم دا دی چې په دې کې مسلمان خپل اسلامي تعلیمات سره ژوند تیر کړي. نن اسلامي تعلیمات مو شاته غورځولې دي او په نور سخته شوي وو. ته ګوره زمونږ په دین کې د خوشحاله او د تهوارونو آغاز د عبادت نه کېږي. اختر وګورئ، وړوکي اختر، غټ اختر موږ شروع په مانځه د جومات نه کوو. دقسې کم تهوار چې زمونږ په مسلمانانو کې راځي نو هغه د عاجزۍ او د عبادت نه سټارټ کېږي. دا نه چې جشنونه او په دې کې چې کوم دی د الله او د رسول خلاف وشي او مقصد مونږ فوت کو. نو مقصد یاد ساتل پکار دی. بل دا چې په دې یوم ازادۍ باندې د دې تقاضا دا دی چې مونږ قرباني یادو. په دې کې علماو قرباني ورکړې ده، په دې کې د شهریانو، عام عوامو انتهایی قرباني ورکړې ده مسلمانانو. نو هغه قرباني مونږ ځان ته یاد کړو چې هغه جذبه ځان کې اوس هم پیدا کړو. که چېرته مونږ څوک غلامان کوي نو چې مونږ غلامي منظور نه کړو. که چېرته به مونږ باندې داسې خلک راځي چې مونږ له ازادي اخلي نو چې مونږ هغه قرباني موجود دی. ځکه مسلمان ازادي پسند دی، حریت پسند دی، د کې به ازادي وي. او درېیمه خبره دا ده چې په دې موقع باندې مهذب انداز سره مونږ تقریبونه وکړو. د پاکستان د ازادۍ اهمیت وښودلی شي په سکولونو، کالجونو کې یا کوم ځای څوک چې تقریب کې پر وقار انداز سره د پاکستان اهمیت وښودلی شي. د پاکستان داسې خطه الله موږ له راکړې ده چې په دې کې غرونه شته، په دې کې نهرونه شته، اوبه خوافر مقدار سری دي. په دې کې چې کوم دی کوم ځای ته ته ځې نو تا ته به هر موسم میلاویږي. 4 موسمونه الله موږ له راکړي دي. دا څونه غټ نعمت دی. ګرمي، یخني، بهار، خزان، ټول موسمونه دلته دي. زمونږ فوج د دنیا اعلی ترین فوج دی. زمونږ انټیلیجنس ادارې هغه لګیا دي په دنیا کې مشهور دي. دارنګ زمونږ د عوام او باسیانو ګوره د جذبه قربانیو لبریز دي. نو ګوره هر څه ته چې ګورې نو دا یو الله خصوصي د حفاظت کړی دی. اگر چې بعض اوقات غداران او داسې خلک پکې راځي خو الله هغې کامیابی نه څه لږ وخته پورې وي الله بیا ختم کړي. ولې دا د علماو په دعا باندې جوړ شوی دی. تاسو پته وکړئ چې په 1947 14 اگست کې پاکستان آزاد شو. نو په 5 اگست هغه وخت کې دارالحکومت کراچۍ وه. په 5 اگست 1947 کې قاضي اعظم رحمه الله تقریب منعقد کړو. په هغه تقریب کې پرچم لهراولو دپاره عالم تاغه دعوت ورکو مولانا شبیر احمد عثماني صاحب چې راشه ته را جنډه اوچته کړه. ځکه تاسو قربانۍ ډېرې ورکړي دي، علماو ډېرې قربانۍ ورکړي په دې کې. نو د مغربي پاکستان جنډه مولانا شبیر احمد عثماني صاحب اوچته کړه. او بیا د قاضي اعظم رحمت الله علیه په حکم باندې په مشرقي پاکستان کې د مولانا اشرف علي تانوي صاحب خورایو مولانا ظفر احمد عثماني هغه په مشرقي پاکستان کې جنډه اوچته کړه. دا اشاره وه چې پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله. تاسو به کې دغه قانون نافذ کوئ. په علماو یې ځکه دا جنډه اوچته کړه. نو دې د وجې نه دغه موږ هېر نه کړو، پروقار تقریبونه وکړو، د پاکستان د اهمیت نه خلک خبر کړو چې دا څومره ښایسته خطه الله موږ له راکړې ده. د ناشکري موږ نه دې ونه شي. او بله دا چې دا کم شهدا په دې کې تیر شوي دي، دې کې قربانۍ ورکړي دي، د هغې دپاره خصوصي دعاګانې وکړی شي. دا اوس څوک قربانیانې ورکوي د هغې دپاره دعاګانې وشي. د ملک د استحکام او مضبوطیا دپاره دعاګانې وکړی شي. تاسو ته پته ده په دنیا کې واحد اسلامي ملک پاکستان دی چې ایټمي پاور دی، بل داسې نشته. دا الله موږ له دا صلاحیت راکړی دی
نو چې موږ د دې ترقۍ دپاره ډېره دعا وکړو. او بل پیغام دا دی چې ګورم د پاکستان په دې ترقۍ کې چې څومره خلک دي، که څوک عام روزګار کوي، که څوک په سرکاري دفترونو کې کارونه کوي، که هغه افسر دی، افسر نه والا تر لاندې پی نه پورې چې خپل ذمہ دارۍ سره خپل ډیوټي سره انجام کو، رشوت نظام مونږ ختم کو، چرته خیانت مونږ په خپل ډیوټي کې ونه کو. دارنګ که ته زمیندار یې، که ته دوکاندار یې، که ته یو سرکاري ملازم یې، که ته د فورسز یو سپایي یې، نو چې خپل ډیوټي سره چته هم خیانت ونه کړي. دا پاکستان سره ستا مینه ده. که چېرته ته په خپل ډیوټۍ کې کم ځای هم لګیا یې خیانت کې، نو دا پاکستان سره ته خیانت کې، ستا پاکستان سره مینه نشته. دا ملک زموږ ملک دی. دې لا که چېرته موږ پکې خیانت کوو، دا خپل ملک په خپله خپې باندې په خپله موږ ترخز وو، په خپله یې خرابو. نو ګوره دا د خپل ځان نه دا عمل شروع کېږي چې زه ټیک شمه، امانت دیانت ما کی، نو زه به ملک له فایده ورکم. دغسې هر سړی به ځان بدلی چې دا نی شوی، نو دا خطت بیا امن نه راځي. دغسې دا غداران به راځي، کله به یو راځي کله بل، پته به هم نه چې چا په موږ حکومت وکړو او څنګه قانون او څنګه بلونه پاس شو، پته به موږ ته نه لګي. موږ باندې څوک راړل او سیره باندې کړل، بس فوټبال دی او کله دیکه ورکوه دی خوازه او کله دی خوازه. نه، خپل ځان پیژندل غواړي، خپل حقوق پیژندل غواړي، خپل آئین سټډي کول غواړي.